هر کور مکتب د نون زده کړه د سبا ویاړ. السلام علیکم. د هر کور مکتب ګلالیو زده کوونکو ستړي مسئ. د دوهم ټولګي د ریاضي مضمون 13 لوسته ښه راغلاست. د نن ورځې په درس کې به د عددونو مقامي ارزښت زده کړو. ګرانو زده کوونکو، هر عدد موقعیت لري او دا موقعیت د هغه ارزښت ټاکي. نو وایو چې د یو عدد موقعیت د عددونو پر محور یا په مرتبو کې عبارت له مقامي ارزښت څخه دی. راځئ چې په یو مثال کې وګورو. زه به دلته د 572 عدد ولیکم. اوس به مقامي قیمت داسې پیدا کړو. لومړی عدد چې 2 دی په یویز مرتبه کې دی، نو ارزښت یې هم 2 دی. دوهم عدد یا دوهم رقم چې 9 دی په لسیز مرتبه کې دی، نو ارزښت یې 80 دی، ځکه چې 9 لسیان 80 کیږي. او دوهمه خانه موږ په تیر درسونو کې هم زده کړې وه چې د لسیانو ده. راځو درېیمې خانې ته. درېیمه خانه د سلیز خانه ده او دلته موږ د سلیز په خانه کې 5 لرو، نو ارزښت یې 500 دی، ځکه چې 5 سلیزه 500 کیږي. په دې طریقه موږ کولی سو د یو عدد د هر رقم مقامي ارزښت پیدا کړو. یو بل مثال به هم وګورو. په دې مثال کې د 319 عدد مقامي ارزښت پیدا کوو. د دې عدد په یویز مرتبه کې نه دی، نو ارزښت یې هم نه دی. په لسیز مرتبه کې 1 لري، نو ارزښت یې 10 دی، ځکه چې دا د لسیز مرتبه ده او 1 لسی بیرته هماغه 10 کیږي. په سلیز مرتبه کې دا عدد 3 لري، نو 3 سلیزه 300 کیږي. ویلی سو چې ارزښت یې هم 300 دی. ګرانو زده کوونکو، تاسې اوس زده کړل چې مقامي قیمت یا مقامي ارزښت څه شی دی. یو عدد چې څومره غټیږي هغومره یې مقامي ارزښت ورسره زیاتیږي، او چې څومره کوچنی کیږي هغومره یې مقامي ارزښت ورسره کمیږي. دا و زموږ د نن ورځې درس. په راتلونکي درس کې به د یو عدد مخکنی، وروسته او منځنی عدد وپیژنو. په مخه مو ښه.